मंगा او کافرو کې فرق درته وای. یو کافر پتا دا سوالو کې چې زه د کاڼي بوت جوړ کم او زه هغې ته سجده وکم نو ما ته کافر وای. کعبه هم د کاڼو کوټه ده نو دا تاسو چې ورته سجدې کوئ تاسو ټول کوئ که نه کوئ؟ کعبه اوس بېله خبره ده چې ډېرو خلقو ته تر اوسه هم دا پته نشته چې کعبه چرته ده او مکه چرته ده مدینه چرته ده. دا ډېر خلک اوس هم داسې په دې کلو کې دا سپینګیري سادهګان. ما یو کلي کې تپوس ماما ته دې طرف ته چې مخکې وایي چې دا زه مکې مدینې ته مخ کوم. مکې مدینه کې څه شی دی؟ مکه مدینه کې قبله ده. ما قبله څه ته وایي؟ وایي دغه مکې مدینې ته قبله وایي که نه؟ تر اوسه دې خلقو ته دا هم پته. عرض دا و چې کعبه یو کوټه ده د کاڼو جوړه شوې په مکې ښار کې، عین د ښار په دا منځ کې، او هغه د دومره دومره کاڼو نه جوړه. نو تا ته یو سړی دا وایي چې زه چې د کاڼي جوړ شوي بت ته سجده وکړم ما ته کافر وی. ته چې د کاڼي جوړ شوي قبلې ته او کعبې ته سجده کوې ته ولې کافر نه یې؟ پکار دی چې تم کافر شې. هلته جواب هم دا دی چې یو مسجود له دی او یو مسجود الی دی. ما او تا کې فرق دا دی ته چې بت ته سجده کوې نو ته دا بت مسجود له ګڼې، ته دا سجده کوې دی بت ته، او زه کعبې ته چې سجده کوم نو زه هغه مسجود له نه ګڼم، مسجود الی ګڼم. الله د کعبې طرف ته د سجدې حکم دې دپاره کړی دی چې د مسلمان قوم د سجدې جهت یوي، جهت یوي، طرف یوي. اوس دا جماعت دی، که ته او زه پکې مونځ کوم ته داسې مخکې بل داسې مخکې څوک داسې مخکې څوک داسې مخکې، څومره لویه تفریقه به وي په دې جماعت. نو کعبې جهت دې دپاره مقرر شوی دی چې د ټولو مسلمانانو صف آرایي خرابه نشي. نور خدای هر طرف ته دی. اینما تولوا وجوهکم فثم وجه. الله وی هر طرف ته چې تاسو مخ کوي دغه طرف ته خدای دی. تاسو وګورئ څه وخت کې چې سړی په بیابان کې گیر شي او قبله ته هیره شي، پته نه لګي چې قبله کم طرف ته ده، وریځ ده، نور پته نه لګي، سپوږمۍ پته نه لګي. نو دغه وخت کې به ته تحرا کوې. تحرا دې ته وایي چې سوچ او فکر به وکړې ښه غور سره، او ستوري وغیرہ وغیرہ ښه سوچ نه بعد به یو جهت متعین کې چې غالباً چې قبله دې طرف ته ده. او چې مونځ دې وکړه وریځ لاړه نور راوختو نو تا مونځ نور خاته ته کړی و، آیا دا مونځ به بیا راګرځی او که نه راګرځی؟ بیا به نه راګرځي. دا مونځ شوی دی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې قبله زمونږ دا مسجود له نه دی، دا مسجود الی دی. دغه جهت قدرت صرف د مسلمان قوم د تفریقې د وجې مقرر کړی دی. یعنی زه سجده کعبې ته نه کوم، سجده زما خدای ته ده او جهت دا دی. اوس جهت دا ولې مقرر دی؟ ځکه چې مسلمان قوم کې صف آرایي خرابه نشي. عرض دا و چې مونځ د مسلمان قوم دغه وخت کې ضرورت په بنا پکې دا څیزونه روا وو دې دپاره چې دې خلقو باندې دا مونځ شاق نشي او دوی د فرار لار اختیار نه کړي او دوی ونه تښتي. څه وخت کې چې تعلیمات محمدي دوی کې راله او دوی د مونځ په اهمیت پوه شو او دا ورته پته ولګېده چې په ټولو عباداتو کې بهترین عبادت چې دی هغه مونځ دی. یو عبادت هم معراج المومن نه دی، یو عبادت سوا د مونځ نه. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصلاۃ معراج المومن. منز دا د مسلمان معراج دے. څنګه چې معراج کې خدای سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کلامی په دیدار مشرف شوی، دغه سي مسلمان چې دی خدای سره په منز کې هم کلام شي. نو منز د مسلمان معراج دی او منز نه بهترین عبادت په ټولو عباداتو کې بل. عزیزانو بل یو مسله چېړلې ده علماو چې منز اوږد قرت اوږده رکعتونه دا ډېر بهتر دي
او کلن قرات او لن رکعتونه دا ډیر بهتر. علماء تقسیم کړي چې د ورځې منځ کې لن قرات او زر سجده تتلل دا بهتر دي، او د شپې منځ کې اوږد قرات او ډېر وخت پس سجده تتلل دا بهتر دي. د ورځې به لنډ غوندې قرات او زر زر به سجدې ته ځې، او د شپې به اوږد قرات وی او ډېر پس به سجدې. دې کې څه راز دی؟ و دې کې راز دا دی چې سجدې نه زیات د ذلت شی بل نشته. چاته چې سر په ځمکه کې دی دې نه زیات ذلیل شی بل نشته. بالکل سړی هغه هر څه انتها ته ورسي او په خاورو کې ورته سجد. د ورځې د الله د جلال او د حکومت وخت، نو حاکم ته چې د عدالت په وخت کې څومره ذلیلې، نو عمره به در باندې رحم ډېر راځي. ما په خبرو پوهېږئ؟ حاکم په مخ کې چې د حکومت د عدالت په وخت کې څومره ذلیلې، عمره به در باندې رحم ډېر. او که دغه حاکم ته ته د شپې کور ته ورشه، ځای ته ورشه، نو بیا خبرې ته دې غوږ دي. څومره اوږد تقریر چې ورته کوې، د اوزګارې ټیمي غوږ به ورته نیولی او په اطمینان او سکون به ستا تقریر واوري. او د عدالت په وخت کې اوږد باس به نه کوې، سر به دې ټیټ نیولی، د کرم طلبګار به چې خود د عدل او د حکومت وخت کرم را باندې، نو که نظر در پریوتو چې دا ذلیل دی خلاص. او که ورته د فرعون غوندې ولاړ وي نو عمر له به تباه. نو سجده چې ده دا چونکې ډېر د ذلت شی دی، نو چې د ورځې څومره سجدې ورته ډېرې لګې، د جلال وختي عمره به رحم در باندې ډېر راځي. او د شپې چې څومره اوږد قیامي، نو عمره به کرم در باندې ډېر کړي. دې کې راز دا د خدای د شان مناسب خبرې. اما زمونږ ملک د رحم او د کرم او د مهربانۍ تقاضا به په پاکستان کې نه کوي. دلته به دا تصور هم نه کوي چې دا حاکم دی، زه ورته پیش یم، ګوره که رحم یې را باندې راشي. ځکه چې دوی کې د رحم ماده نشته، د کرم ماده پکې نشته. اما خدای د هغه نه زیات مشفق او رحیم او کریم بل څوک کېدی شي. نن جنگ اخبار کې وګورئ د لاهور یو بوډا او بوډۍ چې ځان وجلی دی، دا واقعه وګورئ، نو تاسو ته به د خپل ملک اندازه ولګي چې زمونږ ملک د څومره لوی ظلم شکا، د څومره لوی ظلم شکا. دې نه زیات ظلم په دې ملک کې بل هېڅ نشته. بیا په دې ملک کې وګورئ، زمونږ ملک خو یا دا ملک دی یا کابل دی. دا د بمونو دماکې څوک کوي؟ خو یا پاکستانیان کوي او یا کابلیان کوي. کابل څوک شته؟ حاجي خو یا پاکستانیان دي او یا کابلیان دي، او دواړه دعویدار د اسلام او د ایمان دي. دواړه دا خو دین زمونږ پاکستان خو خیر سدرت المنتہا سره خبرې کوي، او هغه هم تی کم نه. اندازه وکړئ، پرون په چوک یادګار کې یو غریب درزي د خدای خوار او د خدای سپیره ورشئ تیکه تیکه په هسپتال کې پر دا ورته چا کېښود؟ چا کېښود؟ په 2000 روپۍ، په 3000 روپۍ، په 15000 روپۍ پردی ځان کباب شي. په هسپتال کې وګورئ، پرون مې وکتو د پولیس یو سپی دی، شاید چې په پولیس کې به دومره ښکلی زلمی نه وي لکه چې دا پروت، او دې ګوډو سره دواړه خپې تې کټ کړي. دا چا کړي او دا ولې کېږي؟ دا د پاکستان د حکومت د نااهلیت وجه ده. دا نااهله حکومت دی، د هېڅ خارجه پالیسي نشته. په خارجه پالیسۍ دوی پوهېږي نه، خارجه پالیسي دوی اهل نه دي. دوی په دغې پوهېږي چې راشي او ښار کې ورته دروازې جوړې شي، په یو دروازه یې بوځه او په بلې دروازه څه چل د امریکې نه راغلي دي. کامیاب دوره یو کامیاب دوره. تاسو خدای په تڼاکو سټ کړي.
دا قوم د خدای په آسماني تندر سیر اوړه امریکې نه و شرمېدلو. تاسو وکته بله ورځ د پښتنو ایمانونه، پښتون ایمان هم وکتو، کامیاب دوره، سخکاری نه کامیاب دوره. دا بې ضمیره قوم، دا به داسې په بمونو الوزي، د دوی به کورونه ورانېږي، په دوی به آسماني تباهي راځي، آسماني افتونه به پرې راځي، دغسې به رسوا کېږي او شرمېږي. کم قوم کې چې ضمیر نه و، اتفاق پکې نه و، قوم د قوم تباه شي. د یونس علیه السلام قوم عذاب پې راتلو، یونس علیه السلام ورته ویل عذاب را روان دی او تیار شئ ورته، او زه درنه لاړم. دی لاړو، قوم ټول راغونډ شو او وی چې عذاب راځي سوا د خدای نه بل څوک نه رالیږي. ټول په یو میدان کې ودرېدو او متفقه طور خدای ته ووایي چې معافي غواړو په اتفاق. د هغه اتفاق برکت اسمان نیمه ته راغلی، عذاب واپس لاړو. څه موده پس چې یونس علیه السلام راغی، خیال یې وکړو چې قوم به تباه شوی. خلقو ورته ووایي چې قوم باندې خو عذاب رانغی، اوس که ته ورشې دروغجن به درته ووایي. نو د خدای د حکم انتظار ونه کو، مخ په دریاب لاړو، کشتۍ کې کېناستو، کشتۍ په دریاب کې ګیره شوه، نه مخکې ځي نه رستو ځي. څه چل دی څه چل دی؟ آواز وشو چې دې کشتۍ کې یو باغي ناست دی چې تر څو ماتې غورځولی نه دا کشتۍ به نه رواني. مانګیان چې کشتۍ کې هر چا ته ګوري، پته نه لګي چې دې کې باغي څوک. او په یونس علیه السلام غواړو دا تصور نه شو. ده ورته ویل باغي زه یم. هغې وی توبه استغفار. وی والله چې زم نه یم غورځولی دا کشتۍ به نه وي رواني. کشتۍ والا مجبور شو، دی ونیوه کشت لاندې وغورځو. هلته مئی ته حکم شوی، ویل ونیسه او تېرې کا. او ورته خوله وازه نیولې وه، تېرې کو خېټې ته. خو خېټې ته یې ووایي چې ګوره هضم یې نه کې، دا ستا کېټه ما د دپاره قیدخانه جوړه کړه. زما د یو حکم انتظار یې ونه که، 40 ورځې د مئی په خېټه کې قید کړی، 40 ورځې. یونس علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ته 24 ګنټې د خدای د حکم نافرمانې، ته به 100 کاله کېږي. ستاسو د پلار باچوي ده. دا په مرګ د خدای 150 سپارو ته وګورئ چې دا په مرګ باندې د اسخاتونو ماتونو د ملا په تبارک الذي غاوره نشي. زما دې د خدای په ذات قسمی کبه په ذات مې دې د خدای قسمی کبه دې په دغه پرې لوی مولا دې جنازه وکړه. لوی مولا خبرې نه دي. تاسو راشئ وګورئ، رسول الله د یو سړي جنازه وکړه او خپل کمیس راواغستو، غلی په قبر کې ورواغستو. الله ته ووایي چې یا الله زه به د دپاره څه شپارس کوم. خدای ورته ووایي چې په دنیا کې ته نه یې منلی، په خپل ذات مې دې قسمي ای پیغمبره که تا ویا کرته د دپاره ما نه معافي وغواړي چې پرې نه دمه. پیغمبر ته یې ووایي، پیغمبر په جنازه او په کمیس وراغستو څوک خلاصېږي نه. د پیغمبر ته مړ شو، ورته د کعبې ټوټې راوړي، په سترګو ورته کېدي او په تلو ورته ودمږي او تختې سره یې صاحبه څه لوګي موګي وکړي. په تخته د هغه کور راندې که ته یې په تخته په ودونه ورته لوګیا کړې، په دې نه کېږي. که پیغمبر د یو حکم انتظار نه کوي او مخ په دریاب ځي او هغه 40 ورځې د مئی په خېټه کې قیدېږي. 6,600 آیاتونه د قرآن، هر یو درته چغې وایي او ته د هغې انتظار نه کوې. حی علی الصلاح حی علی الفلاح آوازونه درته کېږي، ته د هغې اجابت نه کوې، هغې له نه راځې او ملا د جنازه وکړه په هغې بخلاص. که پیغمبر سب ذکریا علیه السلام ولې په ونه کې اره شو؟ ولې؟ آدم علیه السلام زامن وګوره ولې یو بل سره مړه کړه ولاله کړه. ابراهیم علیه السلام وګوره د زوی عظیم امتحان په ولې وشو؟ زوی حلال کا، روخانو حلالولو باندې نه کېږي، دا زوی حلال کا. عیسی علیه السلام په کوټه کې په صلیبونو باندې ولې زوړندولو؟ ولې؟ دا څه ټوکې وي؟ نو عزیزانو عرض دا و چې په دې خبرو کېږي نه. تاسو وګورئ دې قوم، د دوی د ضمیر ته وګورئ، د دوی د ایمان ته وګورئ.
هر سړی چې کور باندې پوره دی دا د بل د کور خیال نه ساتي او چې څو پورې دی د بل د کور خیال نه ساتلی تصور نه کوي دا د کارپوریشن پیسې دې دپاره دي چې لکونه روپۍ به صاحب په چایو لګي او د ښار معززین به ځي او کیکونه او پیسټیانې به خوري که د کارپوریشن پیسې دې دپاره دي ورشئ د دې آبادو دا کورونه وګورئ د هغې کوڅې وګورئ د هغې ویڼۍ وګورئ د اوبو انتظامات وګورئ کارپوریشن پیسې خو دې دپاره دي قصهخانه کې مې یو تقریر کړی نو د ښار خلک پیچون کېږي 1 کروڑ به مالک قیمکین والا به دا نور د سړي زامن کی دا خبره یې ښه نه ده کړې زموږ نمبر پکې رانشي مال خدای دې زما پکې اول راولي چې اول زما نه سر پرې کي په ما څه مونږ خو د غلو ډېر یو خر که د دې ځمکې د پاسه ګرځي نو څه پې د ښځو متعلق مې ویلي اخبار ته وګوره اخبار لیکل ټول ملک پیچون کېږي لګیا دی لیکئ که نه او गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले हर हाल में हक बात कहेंगे हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे मेंबर دی نہیں کنا د 500 سولای دی وی او الله کم پرېږده یعنی د ټول تکلیفونه چې راجمع کې خو یو مرګ به ترې جوړېږي کنه او مرګ هسې ما دپاره مقدر دی زه به یو ورځ مړ کېږم او الله چې کومه طریقه زما د مرګ ویلې ده څوک یې بدلولی شي بدله به کړي څوک کومه طریقه چې زه به مړ کېږم څوک بدلولی نه شي نو چار کله زما خدای 24 घंटे زما په حفاظت کې دی د یری پکې څه خبره ده یریګم به ولې که زه په 40 کاله د پاکستان کې د یو صدر او وزیر اعظم سره زما جوړ نه دی راغلی ځکه هر یو چې راغلی نو د اسلام غل پاتې شوی دی او اسلام سره یې ټوکې او لوبې کړي دي که زه د ضیاءالحق د مارشالله پروا مې نه ده لرلی وایي هلکه تاسو اسلام منئ تبه چاو منم وای بس صدر شو اوس خدا سے صدر شوی ده کنه ا چټونو باندې لیکلو چې اسلام منئ تبه چې منم بس صدر شو نو ته اسلام منئ وای چې او من وای صدر شو نو چې ته اسلام نو نن په ملک د شریعت بل تحریک شروع ده چې شریعت بل هم ورته پیش کړي نو شریعت بل خو اسلام ته پیش کړي ده کنه نو د اسلام لا تر اوسه نه دی منلی شریعت بل علماو پیش کړی دی اسلام ته نو اسلام لا د اسلام منظوري نه ده ورکړې دا زموږ نو عزیزانو عرض دا چې د یو حکم انتظار نه کولو باندې 40 ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې خیر خدای ته التجا وکړه چې وځم به څنګه وی دا وظیفه کوه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړي ته به مې معاف کړې آدم علیه السلام یو د غنم دانې خبره وه جنت نه ښځه او خاوند دواړه بار شو خدای کو به څه معاف کېږو به څنګه وی دا وظیفه کوئ چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خزا او خاون 300 کاله جدا و تاسو خیال وکړئ عرض مې دا و چې پیغمبران خلاص نه دي طبعی خوف نه به د قیامت په ورځ پیغمبران بې نیاز نه وي ته اوس څه شي ته اوس په کوم کتار کې بله خبره ده چې دا اوس پیران میران را پیدا شوي دي صاحبه اگر دلته بالا مانه کې زموږ یو دغه دم ما ته یو ورځ وایي چې باران کېنه ما د لوی ځوان جولای کې ځان اچولی دی توتي به یم زه د جنت نو ډېره خبره که ته توتي میناګانې شو په جنت کې ځان خلاصول به ګران ځان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه عمره لوی پیر او لوی ولی او د پیغمبر لوی مرګره به بل څوک پیدا شي
خدای ته وی لالی ولا علیا، خدای ما چې څه کړي څه غواړم نه خو چې راته څه ونه وی، جنت نه غواړم نه حورې غواړم نه غلمانان غواړم. اوس خو تا زه راپاسې پلانې خدای جنت الفردوس ورکړي او یا الله پاته واړه جنت کې ځای ورکړي یا الله پلانې. دغه وخت کې چې دا سپېره شوه او دا شونډې کې دومره دومره وپړسه چې دا څه خوله دې ټپه شه په ځان پوهېږي دا څه جنت الفردوس ته ورکړي اته واړه جنت ته ورکړي اته واړه جنت دې دله ورکړي موږ به کوم پاسو دا خبرې. یو صحابي دعا کوي یو دعا کوي دا واورئ دومره وایه چې اصل کې مونږه یو عاشق خپل معشوقې ته وایي چې سبا بکوچه جانان گر ہمی گزری سبا بکوچه جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری. اے د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او زما یار دې چېرته ولیدلو لږ زما حال ورته بیان کا او بیا ورته ووایه تو را چې سود کې مرا به هجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. ورته وایه تاله څه په لاس درځي چې ما په خپل هجران کې سوځئ کته زما په سوځېدو خوشحاله نو زه ستا د لاسه په دې اور کې خوشحاله ما چې ته ته خوشحالېږې والله زه په اور کې م خوشحاله. د دې بیل مثال ابراهیم علیه السلام چې اور ته اچولو جبرائیل ورته راغی انګار ته دې غورځئ مدد درکما هغه ورته ویل جبریل لار پرېږده لار مې مه خرابوه نمرود څوک دی چې مار په اور کې واچوي چې څوک بیا چې هغه پوهېږه امداد یې پوهېږه. وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی. عقل پاس په بنیره باندې ناستو سوچ کولو چې ټوپ کم کټوپ نه کما ټوپ کم کټوپ نه کم او عشق معشوقی چې لګي چې اور نو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عشق چې بے خطر اور دنګل نمرود څنګه چې ما اور کې واچي چې څوک نه اچي اپويګو کار کوي چې ورو دنګل نو اور ته څول یا نار کونی بردم و سلاما اور ته گلزار شو کم شو نو ممکن هغه درد نشته عشقي ماده مونږ د عشق نوم چې اور سره آرامتوب طرف ته خیال لري عشق دا شی عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي د ونې د جرړو دي ته عشق وایي نو دې عشق تم عشق ځکه وایي چې د عاشق هر رګ نه د محبوب مینه توشي بیا دا چې عاشق په دنیا د خدای کې بله تماشه نه ګوري بله مزه نه ګوري. رحمان بابا وایي راځه میلې ته ځو معشوقان میلې ته ځو بیا ورته وایي چې دا ستا په تماشه یم خبر شئ چې دا ستا په تماشه یم خبر شئ نور خبر په تماشه د عالم نیما. په خدای قسم چې ستا تماشه مې د مخ لیدلې ده والله که د عالم د نور تماشو نه خبر بیا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم نو ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا یو سره د رابطه او تعلق جوړ شي دنیا به ستا ثنا. نو مونږ کې دا لچک نشته او نه دا درد سره دا درد چې چا کې پیدا شو او دا درد پکې راغی بیا به دې څه وایي بیا به دې شاد باش
اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت آئے ماں، وہ بخوشانہ اسے دیار پا عشق کی دیر خی سودا زمان، اوے دے طول مرزون دوائی سودا زمان. یو سودا د عشق دی چې پړه کې رااله د دنیا د مرزونو دپاره به هغه علاج جوړ شي. اوس خو نن د دنیا سوداګانې زموږ په دماغ د دنیا آرام توبونه، شیطانتونه، منافقت، بېماني، په خوله لیلا، په زړه کې ټک، د پاسه برک، په خوله خندا، په زړه بېمان. دا مسلمان سر د سنډا، سرمن د میخې، د ورځې شیخې، د شپې خورې پردي محل نه راشي. دا ګیر والا درته وښیم د شپې پردی او ده په خپلو فصل دی. د شپې غنم سرکب کوي، د شپې سبزی غلا کوي. تاسو خیال راغی. نو عرض دا و چې مونږ هر څه چې دی بېروپیت دی. زما ملاتوب دی، قسم په خدای چاسې ډونګ د رسول الله په منبر ناست یم چې د ملاتوب کم حق دی آپ روپے کی یو ٹیڑی پیسہ زنا ادا یو ٹیڑی پیسہ. بس دا غوڑے غوڑے خبری دی صاحب تاسو پہ دوکا کوما. زما ملاتوب دا سے دے لکد ترکان آرا تیشا دا بجلی والا پلاس پیچکس دا ٹیکدار ٹیکداری دا ملازم ملازمت دا سے زما دا ملاتوبم خیٹے دا پارا میں یو ذریعہ جوڑا کڑے دا تا پہ دوکا کوما. ٹھیک شو مخکې درته په مونځ ولاړم ته راپسې چې څه دې راکړي نی. السلام علیکم ورحمت الله. خو چې سترګې مې در باندې ولګېدې چې خدای دې تباه که پتا دې زما سلام نی. السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې غرق که مړی پلار دې مړی مور دې مړی زه در سره لاړ شم خو چې څه در کې نه وینم دعا وکئ ګرمي ده او الله کې دړه نه ویم چې دا دې خدای وبخي. زه خدای دې وایم بیخ دغه پلارم وباسه. ٹھیک شو جی. زما ملاتوب تیشه ده. په تیشه چې څوک څه ګټي نه تیشه په اوږه ګرځوي. ووایي په ایمان پاره چې څه ګټې نه هره خو څه اوسپنه ده خراب شی دی چې څه ګټې پې نه والله کوي. داسې زما ملاتوب ده. د پیر پیري وګوره صاحبه د جیپونو ګڼ کپان دي د خدای قهر. دغسې دا ټول نظام ټول معاشره داسې هر سړی په خپل فن کې غل دی. دا ما چې په تقریر کې ویلیو چې 9 کروڑه پاکستان کې 1 کروڑ به کیما کول غواړي. 1 کروڑ. وای په ایمان وای په ایمان چې ما کې مړی شوي زما زوی چا وجلی یو ورور مې چا وجلی او ته راته په دې تمه چې که څه راکې نو کیس به دې ټیک کوم او که نه یې کوم. وای په ایمان دا په کوړی د کیما کولو نه دی. وای ما باندې کیس جوړ دی. کیس د خدای په قهر گرفتار او کچرو ته درلم او ته زما جیب ته ګورې هغه د کچرو هغه اوازونه چې کوي هغه بد لیوه لدیم چې څه په خوله کې نه اچولی اواز درته نه کوي. وایه ول دا لیوه د قیمه کولو به نه نو ما دروغ نه دی ویلي ما رښتیا دی. کم سړی چې ظالمي د ظالم علاج بل نشته چې څو پورې دی ځوړند کړی نه او یا دې ته دا سر قلم. تاسو ورشئ دا غله وګورئ ورځ بیرته کور والی کېږي ورځ بیرته کور والی کېږي ورځ بیرته دکان والی کېږي. تر اوسه یو غل بر سر عام کباب نشو. یو ورځ بیرته وګوره سړي حلالیږي ویشتلی کېږي. یو ظالم بر سر عام کباب نشو. اوس کېږي به څه د دې قوم علاج بل څه. ته راوله یو سړی زه درته ځوړندوم په سړک مې ځوړند کړی او تاسو ګورئ او ورته تېرېږي والله چې ټول بدن به م لشې لشې کېږي. په عربو کې ولې دا کارونه نشته ځکه نشته. یو سړي نه بټوه وغورځېده دا خو د پیرنګیانو پر کټي دي 40 کاله وشو دی له قرآن ورکړه چې دی خدای تباه او برباد کا. د پیرنګي یو قانون تر اوسه پورې تاسو پرېښی یو. سهار راته یو سړي وویل چې که بورکنی چې دا چادري ښځو په سر کړي خو چې دا سترګې ښکاري او نوره پټی. ما یو که د خامتا یا د مارکین چادري وي بیا خیر دی
او که د 100 روپو د ایرانی صادر چادری وي نو بیا وت زرا ایتا خدای مر کباب کا قرآن ویلی دی قرآن ولا یبدینا زینتهن الا لبعولتهن ولا یبدینا زینتهن الا لبعولتهن غضبا خپل حسن نخ کارا کئی مگر خپل میړه ته به ښکارا د دې خسته جامې او خسته لوپټا او سرخی سفیده به د میړه نه بغیر بل څوک نه ګوري نن په کور کې دا د خرې غوندې سټلې مخې د سپای غوندې او چې صدر روډ ته راوځي ځان نه څه شی جوړ کړي وایه دا ورسره بړواګان چې دي دا به بې ځوړندولو نه ټیک شي ستاسو پلار بیټي تاسو وګورئ دا سپېره چې یې دا اوس د بدې ورځې دغه اوس دله یو 100 روپۍ در کوم 100 که تاسو د دې زړو نه لوپټې کوزې نه کړې په دا مخ کې دا زړې بوجۍ به بوځئ صدر ته سر به والا جوړ کړي نه پیشو تر هغې پورې شیخئ چې په مږو نه یې پېښه زم بزرګ یم تم بزرګ یم مږې نه دي لیدلي چې مږه پیشو وګوري بیا د پیشو ایمان وګور دا په دې نه کې شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد چې فولادي توری او په دې سټ لیول را پرېږدي ته ګوره چې ټیکي بټوای او ملا راوچته ملا د لورلایو ویني پولیس ورته وایي انت سارق سرقت هذا هغه وایي چې بوتلو قاضي وویلې چې 3 ورځې مهلت ته او په 3 ورځ ته لاس غوڅ کړي بټوای خالي داسې راوچته کړی د کوټې او د لورلایي خلق راله زمونږ معلم ته چې دا به څه کېږي بیړی غرق قاضي ته مونږ ټول لاړو چې جي دا خو ملا دی حج له راغلی غل نه دی هغه ویل نه او یا کسه د ملک راشي قرآن وخورئ چې دی په ملک کې غل نه و نو الی پرېږدم کینی لاس ته غوڅوم او یا کس د کوټې او لورلایي او یا کسه برابر که ما ته هلته راځه ما زه ولې کو خدای خبر که په وطن کې څه کړي اوس مونږ ولې غر کې او یا کسه راله او د قاضي په مخ کې قرآن وخوړو نو پرېښو کینی لاس یې ته غوڅوم د پاکستان کې دا قانون راوله ته وګوره چې بیا په دې ملک کې د غلا نامه څوک وایي دا د ملا جلال خبره ده که ویشته وي جلال نو ګیدړ به وي حلال غلو نیسي دا ستا د ملک دا څومره غټ نوابان دولتمن سرمایهدار چې دي د ټولو ځان له بدماشان ساتلي دي ګڼکپانې ساتلي دي ډنډې مارې ساتلي دي بدماش غل ډاکو چې ونیوی شي لوی سرمایهدار ورپسې ټلیفون وکړي چې دا را پرېږده راشئ دا پاکستان حکومت ته بیا زه ثابته کړم په دې 8 ورځې کې دننه بیا ورته ثابته کړم چې یو لوی امیر المؤمنین په یو لوی غل پسې ټلیفون وکړو د پردی کور یې وران کړی 2 لک روپۍ نغدي وړي دي د 1 لک روپۍ ته سره زر وړي دي د ښځو جامې ته وړي دي تباه کړو غلی چې ونیو پولیس لوی سرمایهدار ورپسې ټلیفون وکړو چې دا را پرېږده دا زما سړی راشه د دې سرمایهدارو هغه سوړې ما ته معلومې دي سوړې خفه په دې نه خفه په دې یم چې ما دا غټ سنډاګان را ایثار کړي نو دا غریب تالی سټ مالی سټ چې دي تاسو پې مه خفه کېږئ دا تالی سټ نه دي لکه یو ځلې مې قصهخانه کې ټلیفون کړی نو د دې خوا کلو کې یو تالی سټ و د خانانو هغه یاره ښه نه دي ویلي خانانو هلکه خړوس بچیه ته خانې خړکونیه ته خانې دا د ډي سي په ځای کې مې د مغۍ نه مې ونیو ما ته خانې څه تالی سټه په تا تالی نه بندېږي خیر نو دا غریب د خدای په خړ سیلاب یوړی کی دا د خان په خفقان ډېر خفه کېږي تاسو کتلي چې خان کې مړی وشي دا غریبانو هسې شکل وران کړی چې ګینې د ده پلار مړ دی سټې وباسه دا وایه چې خدای دا د دغې ما ته وګورئ خانان نوابان سرمایهدار دا چې ژوندي وي او پاکستان د ښې ورځې مخ وکتو راشئ په ګیره مې متیاز و ستا په ملک شریعت سرمایهدار نه را پرېږدي نوابان نه را پرېږدي شریعت چې راغی شریعت به ورته وایي چې زما یو لیس ځمکه نشته چې قبر پې ځان له جوړ کړم
او ستا نه جیره بس زره جیره بس مکه کم ځای نه راله راشه دې خېټې نه دې چرګان او ګډان راوباسم او په برچه دې وام تا 9000 جیره بس مکه ده زما یو لیش نشته نو دوی نه به دا اخیستی شي او په غریبو به تقسیمولی شي دا خلق شریعت په ملک راوستل نه پرېږدي دا غریب په ټپ وړاندې شه دوی پوهېږي نه شریعت دا خلق نه پرېږدي یعنې ته ګوره چې منټ کې راځي که نه راځي نو دې وجې نه عزیزانو سوچ کوئ لږ دماغ کې څه وسعت خو پیدا کوي د خدای بندگانو په خدای قسم خفه په دې او جړه په دې راځي چې زمونږ به د ملک دا خلق چې دي تر قیامته پورې داسې ړاندوي په 16-15 به نه پوهېږي او د غویي رونه به چې چا پکې پیزوان واچولا به پې قلبې کوي دوی کې به خپل عقل نه راځي خپل سمج به نه راځي پکې خپل فهم به نه راځي پکې ټول عمر به دی پیزوان کړی غویی او دا سرمایهدار به د دوی چې دی زمینداري او په رستو نه دی په چوکوي او قلبې به پې کوي غریب به چېرته د سړي زوی کېږي نه ته ورشه د غریبو زامنو M.A او ډبل M.A کړي دي لا یې کړي دي PhD ګانې یې کړي دي کلرکي ورته نه میلاویږي د دوی زامنو ګوره FA فیل وي تحصیلداران یې برتي کړي ایڈمنسټریټران یې برتي کړي په عامه هم پوسټونه وګورئ د دې نوابانو اولاد دی د غریب بچي ډبل M.A کړی کلرکي ورته نه میلاوي او دغسې ښه دي رحمان بابا ډاکټر ته ورغی نبض یې وله ولیدو وی نور بیمار خو نه یې خو د عشق بیماري ده درته عشق نه توبه وباسه نو جوړ به شي هغه ورته ویل عشق نه ویلی دا کار نه دا په لاره روان دی او تصور کې محبوب سره مخاطبه کوي ورته وایي ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته خبرداوی چې د حال تر دا بتر وی چې دینم زیات بیمار شي خبی د مخالف جواب دی داس یا موسی علیہ السلام بلاس د ترخ کې نه ایستو چروبه وستو به داسې پړقېدو لکه د انوار پش دا معجزه و ده د عیسی علیہ السلام دا معجزه و چې ړون لبه لاس پستر ګراخ کو بنا بش ابرس برګ مرض لاس به راخ کو به جوړ دا معجزه و اوس معجزات خوشتنه نو چې معجزات هم نه او دلایل هم در سره نه ته به د مخالف جواب څنګه کوي د هغې مقابله به څنګه کوي لکه تېره جمعه ما تاسو ته وویل چې قادیاني سره دلایلو باندې بعضې وخت کې به نه کېږي عقلي دلایلو سره به راسملی او لارې به ترې خطا کړي لکه ما تاسو ته وضو وضو او وضو وضو او وضو دا فرق کوي وضو څه ته وایي وضو څه ته وایي او وضو څه ته خو دا دغه ته مه جوړوئ هغه د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ غوښې چا وخوړې تر ننه دا خبره لا ختمه شوې نه تر نن کوټې ته تللی وم تېرو ورځو کې خلق راغلی وایي جی غوښې چا وخوړې څو کاله وشو چې ما یو خبره کړې وه غوښې چا وخوړې هغه خبره ته مه جوړوئ وضو او وضو دا قسمه دلایل یا ګوره یو هندو سوال وکړو په یو فقیه باندې فقیه اوس فقیه چاته وایي نو ګرځئ ورپسې فقیه ته وایي چې په دې مې پوه کا چې تاسو دا مسلمانان چې مړي خښوئ په ځمکه کې دا څه د سړیتوب کار دی چې لاندې خښ کوي څښا شي بویونه وکړي پکې چینجي وشي لوی ګند ترې جوړ شي وایه زمونږ هندوانو نه چې مړی وشي لرګي پې کېږدو او خاورو تیل پې واچو تیلی ورته اذا وجد فتلاشه بس ختم هیره شي او ختم شي نام و نشان یې ورک شي دا تاسو ښه کار کوئ اوس تاسو به څه وایئ تاسو به دا وایئ چې محمد خان صاحب جومات کې یو ملا تقریر کولو نو یو عرب راغی عرب ورته وایي چې یا شیخ فترکني لیس معي الزاد انا اذهب الى مکه وی ما پرېږده زه د خلقو ته لږ سوال کوم چې څه پیسې راکړي مکې ته ځم نو ورته په منبر ولاړ دی او تقریر کې او جوش کې راغلی دی نو ورته وایي چې چپ کرو هغه ورته یا شیخنا لا ادري ای شین چپ کرو ما ادري چپ کرو ای شین
پوهېږم نه چې چپ کرو څه ته وایي ما درته یم چې پرېږده زه دی بیا ورته چپ کړه اوس 100,000 خلقو ته تقریر کوي دومره نه پوهېږي چې هغه ته عربي کې وایي چې اسکت یا لږ وخت صبر وکړئ دومره نه عرب راشي دلته زمونږ دې ملک ته جومات ته راوړي جي دا عرب دی ښه ورته السلام علیکم ورحمت الله کیف حالکم یا شیخ مزاجکم بخیر فلان دی ورته عجمن نه پوهېږي دا زمونږ ملک دی یا دا زمونږ خلک لوی خطیبان یعنی دوه که زه اوس دا یم چې زه انګریزي نه پوهېږم خو زه ټیک ده ما ویلی لیکن د کوم شي چې زه امام یم کوم شي چې زه تلقین کوم د کوم شي چې زه دعوه کوم هغه شي کې د زه خبرې ولې نشم کولی ولې ته نشي کولی یو سړی BA وکړي او هغه انګریزۍ کې خبرې نشي کولی دنه لوی خر بل لاډو شته نه چېرته تا BA د څه خبرې کړی چې ته انګریزۍ کې خبرې نشي ته زه مولا شوی یم قرآن او حدیث ما ویلي ته بیا عربي کې خبرې ولې نشي کولی ولې بیا نه کوې چې نه یې کې دې ګوډګوډونه یې نیسي سرک ته یې راکړه ولې به نه درځي تاسو خیال راغی نو عرض دا و چې فقیه هغه هندو ته وایي چې خبره واوره اوس موږ به د دې څه جواب کوو چې موږ مړي څښاکه وولې قبر کې او هغوی یې سوځوي هغې وایي زموږ کار ښه دی بس ختمي کو چې ایره شي بس خبره خلاص تاسو یې څښاکئ بویونه چینجي وغیره فقیه ورته وایي چې هندو ته چې خبره دې ټیک وکړه وایي اوس جواب واوره که په طبیعت ته ولګېدو ډېره ښه ده که نیزه وایي جی وایي وی یو سړی چې بل ملک ته لاړ شي او هلته واده وکړي خبره پوهېږئ خوب خو نه دی درغلی که ویښ شئ ویښ یو ډېر عظیم سیلاب او طوفان د بېدینۍ در باندې را روان ویښ شي سړی بل ملک ته لاړو واده یې وکړو د هغه ښځې نه یې زوی شو حالات داسې پیدا شو چې ده ته وویلی شو چې ته واپس راځه خپل ملک ته نه به ښځه راولې او نه به زوی راولې یوازې به واپس راځي اوس ده د دې زوی د خدمت دپاره یو وینځه هم نیولې وه وینځه خدمت به د بچي کول دی چې واپس راځي دا زوی به دې وینځې ته سپاري او که د خپلې مور سره به یې پرېږدي د خپلې ښځې سره هسې ستاسو عقل څه وایي حق د وینځې شته چې ورکړي ونه ځکه خو د مور زوی دی حق د مور دی چې مور له یې وسپاري او دی ترې راشي د هندو دماغ مو منله چې نه د وینځې حق نشته چې زوی دی هغې ته وسپاري حق د زوی د مور دی چې هغې ته وسپاري لکه حق د حضانت یو سړي ښځې له طلاق ورکړو ماشومان بچي دي نو ماشومان بچي به دی د مور نه شوکی نه د هغې د ساتلو حق چې هغې ته حق د حضانت وایي دا د مور دی خرچ به دا طلاقي ورکوي یا چې چا طلاق ورکړی دی او ساتي به مور اوس دا قسمه طلاقیان خو ډېر دي زمونږ په دې ملک اوس لا نکاح هم د چا باقي شته په ایمان ووایي نکاح د چا شته د پښتنو کې وګوره ځای به چې کنځلې کوي مذهب ته کنځلې کوي دین ته کنځلې کوي خدای ته کنځلې کوي رسول ته کنځلې کوي ټیک خو چې دا الفاظ دې ووایي نو ته کافر شوې او نکاح دې ماته شو دې نه پس دې ښځې سره حرام دې نه چې بچي کېږي حرامیان پکې وګورئ په دې خپلې دنیا کې څومره فیصد دنیا داسې ده هندو دماغ هم دا ومنله چې دا خبره ټیک ده حق د ماشوم د مور دی چې ورته یې پرېږد ویل ښه سیټ صاحب اوس واوره زمونږ خدای ویلی دي چې منها خلقناکم منها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله وی دې ځمکې نه مې پیدا کړي یې نو ځمکه زه مونږ مور شوه چې مونږ ځمکې نه پیدا یو نو ځمکه زمونږ څه شوه زمونږ مور شوه دې ځمکې نه مې پیدا کړي یې او دې ځمکې ته به م بیا نه باسم او دې ځمکې نه به م بیا راوباسم او ځان ته به پیش کوم او د ټولې زندګۍ د نظام تپوس به درنه کوم نو چې الله وایي چې ما ځمکې نه پیدا کړي یې نو ځمکه زمونږ مور شوه بیا زمونږ د خدمت دپاره الله اور پیدا کړی دی اور یې څه پیدا کړی زمونږ د بدن د خدمت دپاره چې مونږ له روټۍ پخوي مونږ له چای پخوي مونږ له د خوراک اسباب پخوي اور دې دپاره پیدا ده نو مور زمونږ ځمکه ده او اور چې دی دا زمونږ نوکر دی
پلار پسیم جواب راغے چې راځه علیین نه راغلی وی او علیین ته واپس راځه. نو چې پلارم اسمان ته واپس روان شو خیال هم راغی چې هغه روح دی زمونږه. نو دا بدن سپارل اوس دی مور ته پکار دی چې ځمکه ده او که دی اور ته پکار دی چې نوکر دی. چا ته پکار دی؟ ځمکې بدن زمونږ د بدن مور ځمکه ده. روح راغلی دی زمونږ د علیین نه. روح پسې اطلاع راغه اسرائیل علیه السلام چې روانېږه واپس بیا چې کوم ځای نه راغلی هلته لاړ شو. بدن پاتې شو. بدن د ځمکې نه پیدا او ځمکه مور وه نو بدن ځمکې ته وسپاره. اور د بدن د خدمت د پاره د اور حق نشته چې بدن ورته وسپاره. هغه هندو وی چې اوفوی والله رښتیا بس پاټکي وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو خیال راکړئ. عرض دا و چې پایمو کې کم فقیهان تیر دی عقل بدی وفس منز د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورځ باقی تفصیل به بیا شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.